السلام علیکم. په خپل موبایل کې به څنګه د باک، هوم او ریسنټ بټنې د سیټینګ له لارې فعاله کړو. مطلب د موبایل دغه درې مشهورې بټنې چې تاسې یې دغه شکل کې وینئ. دغه برخه کې به تاسې ته ښکاري. لومړی دغه د باک بټن چې موږ پرې وروسته راځو. ورپسې د هوم بټن چې موږ کوم شی خلاص کړی وي یعنې هغه پرې مینیمایز کوو. ورپسې ریسنټ بټن کوم شی چې موږ نږدې وخت کې خلاص کړی وي هغه راته د موبایل په شیشه باندې ښکاره کوي. ځینو موبایلونو کې دغه بټنې ځان ته جدا وي یعنې په سکرین کې شاملې نه وي او کله ناکله خرابېږي، کار پرېږدي. نو موږ بیا کولی شو د دغو بټنو سافت د سیټینګ له لارې فعاله کړو. نو دغه کار لپاره راځو د موبایل سیټینګ ته. سیټینګ ته چې راغلو راځو دغه وروسته برخه کې ورته اکسیسیبیلیټي لیکلي دي. دغه وکېږو. دغه مو چې اوکې کړو راځو بیا دغه برخې ته. انټراکشن اینډ ډیکسټریټي دا مو چې اوکې کړو راځو بیا دلته اسسټنټ مینو ته. اسسټنټ مینو کې بیا دغه ټیک ماره خوو چې دا فعاله شي. دا مو چې فعاله کړ د موبایل په سکرین باندې دغه دایره شکل چې مابین کې 4 نقطې دي چې تاسو ته به ښکاري دغه ساحه کې. دا مو چې اوکې کړو دلته دا د لومړی د باک بټن ده، بیا د هوم بټن ده، ورپسې د ریسنټ بټن ده، ورپسې دلته سکرین اپ یعنې موبایل راته قلفوي. والیم ده، دغه والیم اواز پرې پورته کېږي او کښته کېږي. ورپسې دلته سکرین شاټ ده یعنې د موبایل د شیشې تصویر اخلي. دغه د زه اوکې کومه تصویر واخیسته. نو اوس د دغه سافت له لارې زه کوم شی مې چې خلاص کړي وي یعنې بېرته شاته ځم. باک دغه د وروسته یوه مرحله یې وروسته راوستلو. او که دا ریسنټ وو کوم شی چې خلاص وي هغه یې د موبایل په شیشه باندې موږ تاسو ته وړه وړه ښکاره کوي. دغه نه څپې خلاصې چې کومې دي. او اخره کې زه دا د هوم بټن ووایم چې د موبایل شیشه یعنې هر څه چې خلاص وي هغه مینیمایز کوي، ورکوي، موبایل عادي صفحه ښکاره کوي. نو که ویډیو مو خوښه شوې مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.